لکه د تل په څیر نن بیا هم دا کورنۍ د خپلو لوڼو اوښکو ته له صبر او ډاډ پرته بل هیڅ نه لري. سلام پدر، خوب هستی بخیر؟ شکر جان پدر، خوب هستی جان جور بخیر؟ گریه نکن بچه قربانت شم. دا شپږم کال دی چې سروش ستاري او کورنۍ یې له دوی جلا شوي لوڼې پر ویډیو کال ویني. سروش ستاري په 2015 کال کې آلمان ته کډوال شوی او اوس په هامبورګ کې ژوند کوي. د افغان کډوال په 2019 کال کې هڅه وکړه چې خپله میرمن شمسیه او 4 لوڼې په قاچاقي لارو له افغانستانه آلمان ته راولي، خو پر لار ورسره د تقدیر لوبه بدله وه. د ایران او ترکیې پولې کې له شمسیې 2 لوڼې په لار کې پاتې کیږي او دا له خپلو 2 نورو لوڼو سره جرمني ته رسیږي. دغه دواړه نجونې له 2019 کال راهیسې ایران کې له خپل تره سره اوسیږي. په جرمني کې د کډوالۍ د پیچلي سیستم له امله سروش ستاري له 2023 کال کې د اوسېدو اسناد ترلاسه کړل، خو له هغه وخت راهیسې تر اوسه د جرمني حکومت ایران کې د دوی لوڼو ته د مرکې وخت نه دی ټاکلی. هر دفترشون که رفتیم هر دفتر ته چې تللی یو وایي موږ پورې اړه نه لري، سفارت ته ولاړ شئ. 2 کاله کېږي سفارت نه مو وخت غوښتی، اوس منتظر یو چې ځواب راشي او اولادونه مو په خیر ورشي وګورو چې څه کېږي. ببینیم چی کار میشه. مناسبه رسیدګي ورته نه کیږي. دا اوس هم ډوډۍ نه ده خوړلې، یعنی دوی ته د هر ډول خطر پیښېدو امکان شته. اوس دغه کورنۍ په انلاین بڼه د دوی د یوځای کېدو لپاره درخواست کړی دی. د جرمني چارواکي د دغه موضوع حساسیت مني، خو زیاتوي چې د غوښتنو زیاتوالی، د سفارت محدود ظرفیت او د افغانستان د سفارتي استازولیو نامنظم حالت شرایط لا سختوي. موږ دغه راز مکلف یو چې ټولو غوښتونکو سره مساویانه چلند وکړو. له بده مرغه په حقیقت کې ډیر شمیر خلک چې منتظر دي خورا ستونزمن شرایط بیانوي. له همدې امله اولویت لرونکي ملاقاتونه او مرکې په بیړنیو مواردو کې په نظر کې نیول کیږي. ځینې بنسټونه د جرمني له حکومته د کډوالۍ د پیچلي سیستم د ډیجیټلي او اسانه کولو غوښتنه کوي څو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي، خو شک لري چې دې برخه کې سیاسي اراده کافي نه ده. زما په نظر دا اوږد انتظار د هغه سیستم برخه ده چې دلته د خلکو د خپلو کورنیو راوستلو د سختولو لپاره جوړ شوی دی. البته له بهره سړی نسی ویلی چې دقیقاً سیاسي تصمیم چیرې نغښتی دی، خو اوس مهال دغه سیستم ته د سرعت بخښلو کوم تصمیم نسته. د راپورټونو له مخې اوس مهال زرګونه افغانان په ایران کې د جرمني سفارت له لارې آلمان ته د راتلو لپاره په تمه دي، خو افغانستان ته د ایران له لوري د افغان کډوالو اخراج دا وضعیت لا سخت کړی دی. موږ ډیر خوشاله وو چې خپل پلار مو یو ځل بیا ولید. یوازې موږ دواړو ولید، خو زموږ 2 خویندې. د سروش ستاري کورنۍ هیله لري چې د انلاین عریضې له لارې به د خپلو لوڼو غږ نړۍ ته ورسوي، خو نه پوهیږي چې د جدایۍ دا اوښکې به یې کله وچې او بیرته به سره یو ځای شي.